اسلام آباد پورې بد څه وایي اسلام آباد خو د ګډا میدان دی مونږ په تیاره کې هم منزل پیژنو جهان مونږ ته خو صفا میدان دی ډېره زیاته مننه کومه د دیرو د دې غیورو پښتنو تاسو ته پته ده دا څومره ملګري چې ناست دي په دې کې به یو تم دا پته نه چې میدان ته میدان ولې وایي چا ته پته شته څوک به وایي چې میدان ته میدان ولې وایي زه درته وایم وایي چې دا میدان چې کوم دی نو دا په دیر کې په داسې ځای کې آباد دی چې دا داسې ښکته دی او ګیر چاپېره د دې نه غرونه دي نو می وایي شرابو ته او دان وایي لوښي ته نو دا د شرابو لوښی دی نو د دې خلک ټول خمار دي صحیح ده نو په مونږ باندې ګران دي او دا د دوی مینه ده چې په دې ګرمۍ کې راغلي دي او عابد ملنګ له مینه ورکړې ده نو مونږ پې خوشحاله یو عابد ملنګ ته د کتاب مبارکي هم په دغه تناظر کې دوه درې شیرونه وایم او د قصې غرض مې ده چې تاسو لږ غلي شئ دا زړه مې نه دی خو رښتیا میدان دی دا زړه مې نه دی خو رښتیا میدان دی او د ارمانونو د جړا میدان دی دا زړه مې نه دی خو رښتیا میدان دی د ارمانونو د جړا میدان دی د یزیدانو بادشاهي ده پکې زما وطن د کربلا میدان دی د یزیدانو بادشاهي ده پکې زما وطن د کربلا میدان دی او باچا لوبغاړی دی د وخت لتی دی پښتون فوټبال دی او دنیا میدان دی باچا لوبغاړی دی د وخت لتی دی پښتون فوټبال دی او دنیا میدان دی ټول اوسیدونکي خمار دي د دیر میدان خو په رښتیا میدان دی ټول اوسیدونکي خمار دي د دیر میدان خو په رښتیا میدان دی او تا چې زه نیمه لار کې پرېښی ومه زما جانان هغه دا میدان دی تا چې زه نیمه لار کې پرېښی ومه زما جانان هغه دا میدان دی اسلام آباد پورې بد څه وایي اسلام آباد خو د ګډا میدان دی اسلام آباد پورې بد څه وایي اسلام آباد خو د ګډا میدان دی مونږ په تیاره کې هم منزل پیژنو جهان مونږ ته خو صفا میدان دی او دغه څو شیرونه وایم د ملګري په غوښتنه باندې چې سترګې دې ښکلومه نو باڼه خولې له راځي او په خوب کې مې تراخه رانجه خولې له راځي چې سترګې دې ښکلومه نو باڼه خولې له راځي په خوب کې مې تراخه رانجه خولې له راځي په بعضې محفلونو کې په ناسته نه مړېږم په بعضې محفلونو کې مې زړه خولې له راځي په بعضې محفلونو کې په ناسته نه مړېږم په بعضې محفلونو کې مې زړه خولې له راځي او زما ډېرې روجې زما نه دي مکروه کړي دې ښکلو ته چې ګورم اوبه خولې له راځي زما ډېرې روجې زما نه دي مکروه کړي دې ښکلو ته چې ګورم اوبه خولې له راځي او چې لاړې مې په خوله کې ستا د خولې نه پاتې کېږي نو لفظونه به مې خامخا خواږه خولې له راځي او دغه څو شیرونه نور چې درې څلور شعره چې ښه دیدن وکه نظر مه خوځوه ښه دیدن وکه نظر مه خوځوه ور کې راګوره خو ور مه خوځوه او لږ خیال کوه چې دا باجه څه وایي هرې خبرې ته سر مه خوځوه لږ خیال کوه چې دا باجه څه وایي هرې خبرې ته سر مه خوځوه ته لا زمونږ د سفرو نه یې په قلار کښېنه وزر مه خوځوه ته لا زمونږ له سفرو نه یې په قلار کښېنه وزر مه خوځوه ګزار کوه چې څه جواب یې در کوم ماته د لرې کمر مه خوځوه جهانه ګزار کوه چې څه جواب یې در کوم ماته د لرې کمر مه خوځوه دوه مین ناست دي مختصر سوری دی وخت قلار شه د لمر مه خوځوه دوه مین ناست دي مختصر سوری دی وخت قلار شه د لمر مه خوځوه جهانه خلک په شیر نه راپاسي اسې دیکو باندې غر مه خوځوه ښه دغه دوه شیرونه د ملګري په فرمایش باندې چې سخته ګناه ده خودکشي ښه نه ده سخته ګناه ده خودکشي ښه نه ده خو ماله نوره زندګي ښه نه ده سخته ګناه ده خودکشي ښه نه ده خو ماله نوره زندګي ښه نه ده او کنه یار صفایي نیم ایمان دی خو جیب له دومره صفایي ښه نه ده او کنه یار صفایي نیم ایمان دی خو جیب له دومره صفایي ښه نه ده او ما خو د ګوتو نه نوکان ختم کړه ماله خو نوره تنهایي ښه نه ده ما خو د ګوتو نه نوکان ختم کړه ماله خو نوره تنهایي ښه نه ده او شیرونه را پکې په یادو باندې نه راځي بهرحال دوه شعر ورته وایم بیا درنه اجازه اخلم چې د زړه خبره مې اکثر داسې په زړه پاتې شي
لکه سړی چې روژه نیسي او اوده پاتې شي. د زړه خبره مې اکثر داسې په زړه پاتې شي لکه سړی چې روژه نیسي او اوده پاتې شي. د ټولو وروستو ماته هم روژه په دغې غرض که په ګیلاس کې ستا د خولې جوټه اوبه پاتې شي. د ټولو وروستو ماته هم روژه په دغې غرض که په ګیلاس کې ستا د خولې جوټه اوبه پاتې شي او ستا نه صادر محفل کې پاتې شو او زړه دې وخوړ داسې محفل کې ما نه کله کله زړه پاتې شي. سپور کې په کیفیت ته په والله محبت خو محبت ته په والله. سپور کې په کیفیت ته په والله محبت خو محبت ته په والله. تاسو چا چا مینه کړې لاسو چت کې بس زما خو ورته نیت ته په والله. ډېره مهرباني شکریہ.